الله رسول وی چې سبا وخت لمینځ وکړو به مخ وروړو به ویل چې چا څه خیب خو نه ده لیدله وی چا خیب لیدله ورته بیان وکړه الله رسول عادت مطابق تعبیر ورکړ نو یو ور د الله رسول داسې پوښتنه وکړه او د هغې نه بعد یې وویل چې ویګا شپې دوه کسان مو ته راغلل په خیب شه بیا مو ته وویل چې چیک شه چیک یې کړم وی چې سا وی چې سره راون شلی وی چې په یو سړي باندې ورغلی چې یو سړی پرېته او بل سړی د خپلو ششه غټ کوڼه ده ورته چیک کړی ده او په د سر باندې پولي او چې په سر باندې پولي د سر یې داسې سره چتني چتني شي او کوڼه داسې لرې لوړ شي و چې بدای بیا پسې لوړ شي کوڼه پسې راخلي و چې بیا کوڼه پسې راسي ورته راسېږي بیا د سر بیا جوړ وي د خپل سړي بیا ورته چیک کي بیا پولي بیا بل لرې لوړ شي بیا پسې راخلي بیا پولي و چې مور ته چې سبحان الله هغې دوی فرښتې ته موږ دا سیک دی و چې ویل چې یاره صاحب مخ شه سه و چې مخ شه سره راون شلي و چې مخ شه مې یو سړی ولید چې داسې پړ مخ یې پرېته او یو بله سړی په باندې لګیا ده او داسې کونډه په لوټ شه ده داسې خولې ته ور وچوي دغې جبړې ته بیا داسې زیر په باندې ورکوي دغه مخ راسه ور وسیري بیا پیزې ته ور وچوي د چیچیني راسه بیا دا دغزو راسه پر وسیري بیا دغه سترګې ته ور وچوي بیا دا پر وسیري بیا دا بل طرف ته بدل شي بیا دغزې ته ور وچوي بیا دا وسیري بیا سترګه را وسیري بیا دا پیزه را وسیري چې مور ته چې سبحان الله دا سیک دی و چې الله رسول چې هغې کسونه وویل چې مخ شه دریمه یا رسول الله و چې مخ شه سره روانې وي چې یو تانور و تنیر غوندې کیای و ژور خو د تنیر غوندې خولې یې داسې وړه وه او لوند یې داسې سره تپاړ غوندې و وی چې کله مې ورکتل هغه ناسې چغې او پر یو دینه وه اوزینه رتلل و چې کله مې ورکتل کنې وی چې په هغه شی نرینه او ښځینه لاند لغړ وي او یر بال وی یر وی داسې چیګول او ټیټول په یر شوی دی سوځېدل او دی حکیمې کیکې او پر یو دینه کول وی چې مو ویل چې سبحان الله دا څه شی دی وی چې ورته ویې ویل چې مخ شه سه وی چې بیا مخ شه سره روانې وی چې یو تلو هغه راوي وی چې مو ګمان داسې ده چې الله رسول ویل چې تکثیر ولکوینې پاشه یو سړی و په غوړه باندې بل کاس ورته ویلوړو بیا هغې ویل امبیر والی چې غوړې ته وررسېد بیا د سره ډېر کوڼې بیا کوڼه خوله یې ورویته کړه کوڼه یې وروویسته خولې ته بیا چا خولې ته ورغی بیا دا یې داسې په شلوړو بیا خولې ته ورسېد بیا د هغه نه بعد بیا تله په لامبې پاوینې شي بیا چې راسېد بیا کوڼه خولې ته خوله یې ورویته کړه بیا ور وچو چې مور ته ویل چې دا څه شی دی وی چې ورته ویل چې یا رسول الله مخ شه دریمه وی چې مخ شه سره راون شلي و چې یو سړی مې ولید داسې بد صورت او بد شکله چې داسې بیا مو چېرې نه ده لیدله و چې او یر بال د پا باندې یر بال آی و پیکي ورکوي او ګرد په باندې ریامېږي و چې مور ته چې دا سکتي وی چې مخ شه دریمه وی چې مخ شه سره تلي مخې ته یو بوغ راغی یو کښله بوغ راغی سرسبز او شاداب موسم بهار ګلون لګېدلی دي یو چیک سړی و پسې دومره چیک چې په میسر یې لیده نه دی چیک ولیدې وجنه وړکي پر بدل وي وی چې مو پته وکړله چې دا سیک دی وی چې ویل چې مخ شه دریمه مخ شه وی چې مخ شه سره روانې وه اونه وه په اونه باندې چیک شلي په باندې چې پوس ورسېدلې ایره یو شهر و هغه شهر داسې جوړ شوی و چې یوه خښته د سرې زرې یوه د سپینې زرې وی چې موږ ورسېدلې دروازې ته خلوڅې شلې چې ننه ورنوتلي پاښې داسې خلک وي چې نیم وجود و شکشله صورت د انسان و د نیم و بدرنګ و سوی وی چې هغې ته وویل شول چې راځئ تاسې په دا نهر شه ولامبېږئ وی چې پاښې رالامبېدل راغلل وی چې کنې برابر شول چې مور ته چې دا سیک دی وی چې یا رسول الله تو د امت ګناهګور خلک دي هغه ګناهونه و نیک اعمال و څه وی چې دا چا په شوي لوړ یې دا جنت عدن ده جنت عدن واسه پوس مې وی چې وکتل وی چې یو محل و د اوریځې غوندې تک سپین وی چې مور ته چې دا څه شی دی وی چې ورته ویل چې دا ټول محل ده په جنت شی وی چې ویر نه شم وی چې نه یا اجازت نشته وی چې مور ته ویل چې الله دا په تو سره رحم وکړي ډېر مو عجایب ولیدل په دا شپه شی څه شی وي وی چې هغه والا چې په راغلی چې هغه کاسې ورته ویلوړو په غټ کوڼي په سر باندې ویشته د هغه سړی ده چې د قرآن علم یې وکړو عمل یې نه و په باندې او بیا ویې خبیوله شو لمینځ یې نه کوو دغه سړي ته رب داسې سزا ورکوي دغه سړي ته رب داسې سزا ورکوي د لمانځه نه غافله شو وی چې هغه دوام کاس چې داسې خولو یې څیرله شله سترګې وی چې دا هغه سړی و چې سبا وخت یې کیر نه وویته به دروی خوارول په ټول عالم شوی دروی خواره کړ ویګا ته ورتله او دا هغه سړی ده
خصوصا په داسې د میډیا نه ډېره کمزوري کېږي دا پته نه لګی چې دا صحیح خبر ده غلط خبر ده درویغ خبر ده رښتیا خبر ده وا په ټول عالم شي ویډیږي یا خدای به په باندې خوښېږي یا چې مول د پلونکی پروګرام دومره لرې لرې لوړ دومره لرې لرې خو لوړ د ټول پروګرام په باندې خوښېږي خو تو ته پته شته تو ته الله رسول څه څرنګې سزا میلاویږي چې درویغ وي وا لرې لرې د خبر پیلاو کېږي دا دې زوی ته دغې خولې ته وی چمټا ورچېږي و دا وی سیره شي د مخ رسه د سترګې ویر تیرلی شي پیزې ویر تیرلی شي د یو طرف پل بل طرف همیشه دپاره وی دا سزا ورته میلاویږي هغه سړي ته چې څوک درویغ وي و هغه درویغ یې تری کېږي په امت شي په خلک شي ویډېږي وی چې هغه دریم زوی چې هغه کیای غوندې نرینه ښځینه لاندې لغړي وي په شی هغه الله رسول ته وایي چې هغه دوه کسون چې دا په دنیا شه هغه ښځینه و هغه سړي وي چې زناکار ښځینه او زناکار سړي وي دا په دغه هیر شه الله تعالی داسې سزا ورکوي وی چې هغه سړی چې هغه داسې په د سرې وینې په تلو شو وی چې دا سودخور سړی ده په دنیا شه سود کوي سود اخته الله تعالی داسې سزا ورکوي وینې په تلو شرسي او خولې ته کوڼه ورچو شي وینې په تلو شرسي او خولې ته کوڼه ورچو شي وی چې هغه یې باندې چیر بدلې د باد صورت شکل یو وی چې هغه د جهنم دروغه او مالکه د جهنم فرشته ده وی چې اچیک سړی چا په بوخ شو وی چې د ابراهیم علیه السلام ده اور سره وړیکي وړیکي وی چې دا هغه وړیکي بچیون دي چې په وړیکولي شه مړه شوي صحابه کرام ویل چې د الله رسول د مشرکونه ول وړیکي بچیون وایي ور سره که خالی د مسلمانه ول الله رسول ورته فرمایل چې نه اوای ور سره مسلمانه ول وای ور سره کافرونه ول وای ور سره نو عزتمند دغه حالات دي نن میشتو سي عزتمند په دنیا شه فکر وکړي د خپل ګناه د ځون سره خیال وکړي د ګناه نه ځون بچ کړي خپل الله روزي کړي دغه د پوره عزتمند ماحول ضروري ده الله رسول فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ته ملګرتیا ما کوه مګر د مؤمن سره کوه مؤمن سره ملګرتیا کوه ایماندوري دینداره سړي سره ملګرتیا یوري دوستي لره د هغې اثر در باندې رسي تو خپله دینداره کېږې